ټوله کله یې دغه راغلي دي، که پر مسجد باندې راغلي دي، که پر مدرسه باندې راغلي دي، که پر کورونو باندې. السلام علیکم مورجان. څنګه مس جوړ په خیر؟ په خیر سچ شه خیر و خیرات دی. په خیر څنګه شو واقعه په خیر شوله مورې؟ په خیر تېره زوی دغه مې د څلورو زمنو کورونه دي عادتي وینې چې ټول یې کنډوالې پې ټول راونړېدل. بس خدای دې رحم وکړي شو چې د انسان د سر څخه چاپه شوه. الحمدلله خدای دې تاسې څومرونه درکړي، سلامت شي جوړ په خیر خدای هم ژوندي لره چې تاسو سره کوئ خدای دې تاسې سره کوي. دا ستا زوی چې نسته دغه د کومک داود ته کاکه په دواړو دغه بیا دغه د دنیا بیا پاک پروردګار دې بیا داسې غم دې ما په بچانو په ټول اسلام نه راولي، په کور په کلي په ټول اسلام باندې د خدای نه تاسې ته د خدای عمرونه درکړي چې راغلی موږ ته کومک وکړي. خدای دې ډېر ښه در سره وکړي. په موږ زمی راغی نه د سوی لرو نه د مال جای لرو نه د خپل جای لرو. خدای دې ډېر ښه در سره وکړي. خدای دې جنتونه نصیب کړي. خدای په امان خدای په امان دعا وکړه په مخه دې خدای دې ډېر ښه در سره وکړي. السلام علیکم. سړی مس جوړ په خیر سچ خیر سړی مس موره په خیر سچ سړی مس زوی سړی مس جوړ په خیر سړی مس جوړ په خیر سچ خیر څوک ونی خوش سي الحمدلله لاري چیرې هغه شپاله کې انسان مریض دی. خدای دې عاجل شفا او روغ صحت ورکړي. په چې شخص زوی وس دا لوسی وغیرہ بوس نو دا تاسو راځي دا کورم دا روان ده نو د زمانه باندې روان کول نه خلاص پورا روان دا به زمون لګي دا بوتي زنه بس لوشي او شامم دلته لاندې دي. او وزه چې کومک در سره وسی زوی اوس یا زموږ کور جو یا لا بته نقدي پیسې یا کور در سره درته جوړ سي بس یخ شروع دی. او یخ شروع دی څنګه یخ دغه دې موږ کومک دی بس خدای په امان مور خدای په امان. دوستانو تاسو راځي دا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول په فکر راځي خدای دې کوم نه سینما جوړ کړي السلام علیکم جوړ خیر خیر ان شاء الله ساتم شکر څوک باندې په شکر سره یا خدای خدای رحم وکړي خدای دې سرونه باشو نور ذاتي دا حال سنو رئیس اباتی چې شاجن مرسته در سره وسی اوس کده سي مرسته زمای را روان ده ذاتي خو موږ مجبور خلک یو دغه حال د دانو کې موږ په لاس باندې کېده خو هیڅ امکانات دي یا دا پیچم شان مون ټول تر لاندې دي ټول هر شي دغه د ګوري تاسو دا خالي کپړې سي دا ستا کور دی و دا دماغ کور ده ښه بس دا دی اته چون په واسه باندې خدای پاک پروردګار دې تاسو ته ډیر ښه وکړي. خدای دې کله سره ځغ به موږ ورسو پورته خدای دې آرام لره او که بل چا کومک او دې خلکو سره مرسته کوي سي ان دا هم د دنیا ګټه دې د آخرت ګټه دا دې څنګه شاید یم خو چا نه دی پات لازم ځغ ورسوي پرستور ستاسو دواړو یو کور دی دا د اقاصه ما کور راغل هغه مخ رنګ سوي چې دی هغه رنګ سوي کور دی عادت دی به د خان زموږ په لیست کې هذا سنم چیز دی محمد داوود بیا دغه ورته ووهه ښه موږ په لیست کې دی. خدای دې جوړ لره. السلام علیکم صاحب خیر راغلی جوړې په خیر قرارې ده خیر د تعال دې خیر راغلی خټې مو شروع کړې والله شروع کړې مې مجبور یو څنګه وکړو دوستان تاسو ورته وګورئ دا ټول کور دا کاکا مو سره لګیا داسې ورته وګورئ بس ټوله دغه رقم سره دغه سي خدای دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي. د چی شاجل کومک ته ضرورت لري والله موږ دغه حال د زمای راغی نه دغه چا په واسطه ته پورای باید درېغونه کې چی شو مثلا نغدي پیسې موږ یو کوټه په جوړه کو ځان ته زمای راغی او یا کور د کور کومک سره کور کومک موږ سره مخکې موږ د منطقه سروې کړې و ښه ستاسو نوم زموږ سره په لیست کې ستا ا دې ساجغ بم پورته کو قبل چا ډیره مهرباني دغه کوله کومک کوي یا دې مستقیما در تر خپل پلاس راکړي. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. سلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. جوړ په خیر په خیر سب په خیر راغلی خیریت زیات کړه سب سره شکر الحمدلله سلامت سي جوړ دا د نو ټول سس یو دغه ده باندې دا یو کلاو که څو دا صاحب یو کلاو په دې کې 15 کورونو فقط په دغه دروازې باندې شه دا کوڅه و دا ما دا کوڅه صاحب دا کوڅه وا خو یو کور 2 3 4
پنځه پسې دا اوبه داسې وتې هغه کورې مو نړاوه زښته ډېر قوي سیلاو د فواد کور او د داوجان کور او ټول صاحب فواد به دغه کوري بله وایي فریدون کور دا د فریدون کور دا فریدون ټول صاحب له آست بودی راشکوات بس خدای دې رحم وکړي قربان جناب اجل برسته در سره اوس اجل مرسته موږ ته دا د صاحب د خوراکي موادو کومک وسي او بل څه نقدي کومک وسي چې موږ دا نقدي کومک به شي چا څوک در سره وکړي چې تاسو خپل یو شی وکړي وروره خپل صدقه ده بده خبره نه ده تشکر ډېر مهرباني سلامت خیر موږ به دا ځخ پورته خدای مهربان دي چې نور قربان دغه خدای هم تل مهرباني دلته دغه چې تللی دي اخوا کورونه هم دغسې د ځان سره وړي دي اخوا ته نو بیا پر هغه لار باندې ورته راځو د دغه خوا څخه نو بیا دا ټوله معلومیږي داسې ګورئ دوستان دا رقم کورونه راځئ دوستانو ته نور کورونه هم دي هغه ته نشي ورسو بس خدای پاک دې رحم